بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 9 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وری میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د آزاد سوداګرۍ مرکز جوړول، د هرات ښاروالۍ له لوري د 18 میلیونو افغانیو په لګښت 2 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل، او د هرات د عامه کتابتون پر بډایه کولو د ځوانانو چارو معین د همکارۍ ژمنه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمری یم. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین په هرات ښار کې په یو خبري غونډه کې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د آزادې سوداګرۍ یا فریلانسینګ د یو مرکز د جوړولو اعلان وکړ. د هغه په وینا د دې پروګرام د پرمختیا لپاره په هرات ولایت کې د نږدې 20,000 امریکایي ډالرو په لګښت په اسانتیاو او ټکنالوژۍ سمبال مرکز جوړیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین په هرات کې د خبریالانو د یوې ډلې په شتون کې د دغه ولایت ځوانانو ته د فریلانس یا آزاد سوداګرۍ د آنلاین پروګرام له پیل څخه خبر ورکړ. د هغه په وینا د دغه پروګرام په پیلېدو سره چې تر دې وړاندې په بلخ ولایت کې په بریالیتوب سره ترسره شوی، هغه کسان چې په هره برخه کې وړتیاوې ولري کولی سي له آنلاین ډول عاید ترلاسه کړي. در مرکز آموزشی جوانای هرات الحمدلله یک تالار یا یک جای بسیار کلان در نظر گرفتم که انشالله در حدود 20,000 دلار وسایل تکنولوژی برای مرکز فریلنسینگ در هرات انشالله آماده می‌سازیم و بعد از عید فطر انشالله پروگرام عملا شروع می‌شوند. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین په دوام کې ځوانانو ته د کار موندنې او لوړو زده کړو په برخه کې د اسلامي امارت د جدي هڅو خبره کوي. برای محصلین افغانستان کسانی که در امتحانات پوهنتون‌های دولتی کامیاب نشدند، ما در پوهنتون‌های خصوصی افغانستان در مرکز کشور در شهر کابل یک لیلیه 1000 نفری را الحمدلله مهیا ساختم و برای جوانایی که در ولایات کشور از تحصیل مانده و توان ازی را نداشتند که پول لیلیه و پول فیسی پوهنتون‌های خصوصی را برداشت نمایند. با اونها زمینه ازی را ساختم که در مرکز در کابل به خیلی یک تخفیف عالی حتی تا 90% تخفیف در مرکز در کابل در پوهنتون‌های مرکزی در پوهنتون‌های خصوصی با اونها زمینه تحصیل فراهم سازم. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس هم ټینګار کوي چې د دغه ولایت ځوانان ډیر استعدادونه لري او غوښتنه کوي چې له ظرفیتونو دې کار واخیستل سي. به ما وعده سپردند که انمی مرکز کاریابی یا سنتر آموزشی که وابستگی مالی جوانان تضمین میکنه و اونا از وابستگی نجات میده، انمی سنتر انشالله به زودترین فرصت و با بهترین امکانات مدرن روز انشالله در هرات باستان در دسترس جوانان قرار میگیره و خود جناب شخص معین صاحب از کابل همین پروگرام مدیریت میکنه. خو په هرات کې یو شمېر ځوانان د اسلامي امارت له لوري د دغه پروګرام د پیل هرکلی کوي او وایي چې د دغه پروګرام له لارې هغه کسان چې په هره برخه کې وړتیاوې لري
کولی سي په خپل فارغ وخت کې عاید ترلاسه کړي. کار فریلنس یا بدون تعهد یا آزاد برای مردم افغانستان از نگاه اقتصادی مخصوصا به جوانهایی که کدام حرفه بلدن از نگاه اقتصادی خیلی موثره و ما به عنوان یک جوانی که در یک رشته تخصص دارم از این کار خیلی استقبال میکنم. امیدوارم که روزی برسه که جوانای ما دیگه مجبور نباشن دنبال کار بگردن. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مسؤلین تل ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو خبره کوي. د هرات ښاروالۍ اداره د دې ولایت د ښار په کچه د 13 میلیونه افغانۍ په ټولیز لګښت د 2 پروژو د عملي کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د خواجه کلي سړک تر هاشمي سړک پورې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت او له چوکه ګلا څخه تر دروازه ملک پورې د قطارو د غځولو چارې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړه او ګټه اخیستنې ته چمتو دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د ښاروالۍ د ادارې له کارونو د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې اوس د دوی په سیمه کې د ابرو کانال په جوړېدو سره د دوی ستونزې هوارې سوي دي. نور حال په چمتو کړی راپور کې د هرات ښاروالۍ ادارې له لورې د 1140 مترو په اوږدوالي د خواجه کلي تر هاشمي سړک کانال پرانیستل سو. دغه کانال د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د 3 میاشتو لپاره جوړ شوی دی. کانال پاییناب از دروازه قندهار تا چارسو و از چارسو الی دروازه عراق و همچنان کانالی که از دروازه قندهار به طرف سیپولک رفته تقریبا هزینه از او پروژه 60 میلیون افغانی بوده و همچنان 150 متر 750 متر کانال بوده، 150 متر دیوال استنادی بوده و 650 متر هم چی بود اسفالت بوده و 1500 متر لایروبی داشتیم در جای کاروبار که مشکلات بیشتر مردم حل کرده. بر اثر نداشتن کانال و سرازیر شدن سیلاب ها آب باران ها به خانه های مردم میرفت که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد میکرد. الحمدلله امسال تونستیم با همکاری ریاست محترم شارولی این مشکل ما نجات پیدا کنیم و این کانال در ظرف مدت 3 ماه 4 ماه تکمیل گردید که الحمدلله یک سهولت های ویژه‌ای برای مردم ما به وجود آمد. د دغو چارواکو د معلوماتو له مخې د چوکه ګلها تر دروازه ملک پورې د 1500 مترو په اوږدوالي د 4 میلیونو افغانیو په لګښت د بلوارونو کتاري ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. شما در شهر شاهد تحول بسیار عظیمی هستید که بلوارهای زیادی در طی سال گذشته اینا بلوار از او احیا شد، نهالکاری شد. ما بیش از 40,000 اصل نهال توسط خود اداره شارولی قرض شد و بیش از 20,000 اصل نهال توسط مردم خیر ما به شارولی اهدا شد که اینا همگی قرض شد. به هر حال شارولی در عرصه‌های مختلف کار میکنه که شما اگر در هر گوشه شهر فعلا مراجعه کنیم حتما یک کارمند شارولی، یک شرکت که قرارداد کننده با شارولی کار و فعالیت از او جریان داره. یو شمېر ښاریان د دغه ادارې له کارونو خوښي څرګندوي او وایي چې د قطارونو په جوړېدو سره به د ښار ښکلا او په بلوارونو کې د ونو ساتنه کیږي. قطارها به مدت 1 سال به حساب ضمانت کار شده و به میله 2.5 میلی کار شده و شکل قانونی شکل استاندارد کار شده. زمانی که بارش می آمد در وقت بهار که بود یا زمستون که بود کلا او به این قسمت ها استاد می شد و حتی جا نبود که تیر بشن. خواهش از ریاست محترم شارولی داریم که همینطور که کانال جور کردم این طرف و طرف سرک هاشمی به اسفالت ضرورت داره. ان شاء الله که امیدواریم در سال 1402 ان شاء الله این روی دست بگیرم. دغه ښاریان اوس هم د ابرو د کانالونو جوړول پر سړکونو د اوبو د تیریدو د مخنیوي او د باران د اوبو د انتقال په برخه کې مهم ګڼي. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ د ادارې د معلوماتو له مخې د تیر کال په سلو کې 98% پروژې بشپړ سوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین د هرات له عامه کتابتون څخه په لیدنه کې د دغه کتابتون د بډاینې ژمنه وکړه. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاری محمد یونس راشد د هرات د اطلاعات او کلتور له رئیس مولانا حقانی سره د دغه ولایت له عامه کتابتون څخه لیدنه وکړه او د دغه کتابتون د اړتیاو په پوره کولو یې ټینګار وکړ. د ځوانانو چارو معین مطالعه مهمه وبلله او ویې ویل چې د ځوانانو په منځ کې باید دغه کلتور پیاوړی سي.
خو د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی په دغه ولایت کې د نوي کتابونو کمښت، د کتابتونونو د څانګو نشتوالی، په دغه ځای کې د برېښنایي سیستم نشتوالی د هرات د کتابتونونو له عمده ستونزو څخه یاد کړ او د حل کولو غوښتنه یې وکړه. مولانا حقانی زیاته کړه چې د هرات عامه کتابتون په 1345 کال په هرات کې په رسمي ډول جوړ سو او له هغه وخت راهیسې پکې بیلابیل کتابونه ساتل سوي دي. هغه وویل چې دغه کتابتون باید داسې بډای سي چې مراجعینو ته د ځواب ورکولو وړتیا ولري. د هرات ښاروالۍ مسؤلین وایي په 1401 هجري لمریز کال کې 54 لویې پروژې چې د دوی د پلان یوه برخه وه د نوي کال له پیل سره سم بشپړې سوي دي. د هرات ښاروالۍ ویان محمد ناصر ارمل وایي د ریاست په دغه ولایت کې پر 54 لویې پروژو 650 میلیونه افغانۍ لګولې دي. ارمل وایي چې پر دې سربیره تیر کال پر 180 کوچنیو پروژو هم کار سوی دی. د ښاروالۍ ویان وایي د ریاست 1 میلیارد او 114 میلیونه افغانۍ ټارګټ درلود چې تر اوسه یې 900 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي، خو د ښاروالۍ د ویان په وینا له دولتي ادارو یې 94 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. ښاغلی ارمل زیاتوي چې د ښاروالۍ د ادارې په عوایدو کې 56 سلنه زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي په نوي کال کې به د هرات یو شمېر سړکونه د ترافیکي ستونزو د حل په موخه 4 لارې سي. هغه وایي چې د هرات ښاروالۍ په 1402 کال کې په خپل پلان کې 4 لویې پروژې لري چې د دغه پلان له مخې د فرقې سړک 4 لارې کېدل او د حوض کرباس او وادي سړک 2 لین کېدل، د تخت سفر سړک عقب نشینۍ، د ګمرک سړک پخول او د نمبر 1 سړک شامل دي. په هرات کې د بدني روزنې او سپورت ریاست او د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون د ورزشکارانو لخوا 100 نیالګي کښېنول سول. د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت رئیس مولوي ګلاب الدین خپلواک په دې وروستیو ورځو کې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د مثمر او غیر مثمر نیالګیو د ایښودلو د هرکلي په ترڅ کې وایي چې د نیالګیو ایښودل او د شنې نیالګیو د کلتور ژوندي کول په حقیقت کې په طبیعت کې د پانګونې په معنا دي. هغه پانګونه چې هیڅکله ضرر نه وي او حتی پایله او ګټې د قیامت په ورځ لیدل کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه نیالګي د هرات د بدني روزنې او ورزش د مرستیال او د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون د ورزشکارانو په شتون کې د پښتون پله په سیمه کې د موټر سایکل ځغلونې په ډګر کې کښېښودل سول. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات شهر د اورښت اټکل الوره درجه 14 تیتای 8، غوریان د اورښت اټکل الوره درجه 15 تیتای 9، کروخ د اورښت اټکل الوره درجه 14 تیتای 4 او پښتون زرغون نیمه ریاض الوره درجه 18 تیتای 8. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د آزاد سوداګرۍ مرکز جوړول، د هرات ښاروالۍ له لوري د 18 میلیونه افغانیو په لګښت 2 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل، او د هرات د عامه کتابتون پر بډایه کولو د ځوانانو چارو معین د همکارۍ ژمنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.